سلامونه وخت مو پخیر زموږ د نن ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. افغان ملي لوبډلې هڅه کوو او هیله لرو چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړو او د راشد خان له نظره بابر او کوهلي ته بال کول سخت دي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. هڅه کوو او هیله لرو چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړو. د سریلانکا سره له نننۍ لوبې وړاندې د افغان ملي لوبډلې د 20 اوریزو لوبو کپتان محمد نبي خبري کنفرانس ته په خبرو کې ویلي چې هڅه یې دا د دویم پړاو ته لاره ومومي. د نبي په باور چې ګروپ کې ورسره دواړه شامل لوبډلې سریلانکا او بنګلادیش پیاوړی دی، خو دوی هڅه کوي چې ماتول یې دویم پړاو ته ځان ورسوي. هغه دغه راز بالنګ د خپلې لوبډلې پیاوړی برخه یاد کړی او ویلي دي چې دوی پر خپلو بالرانو ډېر حساب کوي، خو په دې معنا نه دی چې توپوهنه یې خرابه ده. د افغان لوبډل مشر د خپلو خبرو په دوام کې زیاته کړه چې توپ وهونکي یې چمتو دی تر څو دویمې توپ وهنې په صورت کې هدف پوره کړي. نبي که څه هم د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو ساتنه کړې او دواړه لوبډلې د اماراتو له حالت سره آشنا یاد کړي، خو په خپله لوبډله ډاډه دی چې بل پړاو ته به رسیږي. افغان لوبډله نن د سږ کال آسیا کپ لومړۍ لوبه کې له سریلانکا سره دوبۍ لوبغاړي کې لوبه کوي او راتلونکې سه شنبه به له بنګلادیش سره شارجه کې سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د راشد خان له نظره کوهلي او بابر ته بال کول سخت دي. کله یوې خوا افغان مینوال د افغانستان او سریلانکا لوبې ته په تمه دی، نو له بلې خوا بیا افغان مینوالو په ګډون د نړۍ له لړ او بر څخه میلیونونه مینوال د پاکستان او هند ترمنځ سیالۍ ته په تمه دي او هر یو مینوال د خپلې خوښۍ لوبډلې د بریا هیله لري. هند اړخ ته له څو مودې پس راستون شوی ویرات کوهلي ته سترګې دي چې ډېر وخت د پاکستان خلاف ښه لوبېدلی او یا د لوبډلې په وړاندې ډېرې منډې جوړې کړې دي. په خپل یوه وروستۍ مرکه کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی راشد خان په دې اړه چې کوم یو لوبغاړی کوهلي او بابر ته بال کول ستونزمن دی نظر څرګند کړی. راشد خان وایي ما لپاره بابر او کوهلي ته بال کول یو ډول سخت دي. دواړه داسې لوبغاړي دي چې یو لوز بال به هم بونډرۍ ته له وهلو پرته پرې نږدي. ما لپاره دواړه یو ډول مشکل دی، خو زما بیا چلنج خوښیږي. زه به کله چې له دواړو یو بیټر ته هم لوز بال ورنه کړم. زما خوښ دا وي چې هر بال به سم ځای وکړم چې یو څه سخت دی. راشد خان دغه راز زیاتوي چې کوهلي بابر ته په څېره لوبغاړو ته بال کول سره یې په بالنګ کې پام ورسره ښه واله راغلی دی. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.